سلامونه جوړ په خیر د قنات ټلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو ګران اوریدونکو خپرونې ته مو هرکلی کوو. په نننۍ خپرونه کې موږ د کوچنیانو پر هغه ستونزو باندې غږیږو چې دا مهال په کندهار او د افغانستان په کچه ورسره مخ دي. تر ټولو جدي ستونزه چې ده هغه په کوچنیانو باندې د درنو کارونو ترسره کول دي چې نړیوال او خپله په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا هم دغه موضوع جدي نیول کیږي. د دې د موضوع ترڅنګ به د کوچنیانو پر نورو ستونزو او همدارنګه د هغوی پر ژوند باندې بحث ولرو. زما سره په خپرونه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤل شمس الدین تنویر میلمه دی. د خپرونې وړاندې کوونکی زه اویس آریان یم. تنویر صاحب خپرونې ته په خیر راغلاست. مننه، تشکر. زه د زړه له کومې د کندهار د ملي راډیو تلویزیون څخه مننه کوم او په یقیني توګه چې مطبوعات خصوصا ستاسې تلویزیون رسنۍ د ماشومانو هغه ملي وجیبه چې تاسې لري د ماشومانو په غم کې یاست او دایم داسې د ماشومانو د حقوق په هکله د ماشومانو په دې هکله چې والدین خبر سي، هغه مسؤل نهادونه د ماشومانو په مقابل کې خپل مسؤلیتونه پیژني، پروګرام جوړوي. زه د زړه له کومې مننه کوم، قرباني وایم. ډېره زیاته مننه. تنویر صاحب په پیل کې به پر دې باندې بحث ولرو چې د کوچنیانو په اړه څه نوي پرېکړې سوي دي، مثلا هغه کوچنیان چې په دوی باندې درانه کارونه کیږي، په دوی باندې زور زیاتی کیږي، په دې اړه ممکن ځینې نوي تغیرات راغلي منځته؟ یقینا تاسې پوهېږئ چې بشر د تکامل کې دی، د بین المللي اسناد او ملي قوانین هم د ضرورتونو پر اساس د ټولو قشرو په چوکاټ کې تصویبیږي. او زه خو د مخه خپل سلامونه ونه کلي ګیرانو وطنوالو ته، د کندهار ټولو وطندوس خلکو ته، د ماشومانو والدینو ته، په خپلو ماشومانو ته خپل سلامونه ونه کلي وړاندې کوم او منندوی یم چې نن د ماشومانو د ستونزو په هکله او د ماشومانو د حقوق په هکله همداراز ماشومان هغه کسان چې د دوی په وړاندې مسؤلیتونه لري د هغوی مسؤلیتونه موږ کوشش کوو چې بیان کړو تر څو پورې زموږ ماشومان هغه انساني ذخیره او انساني بډاینه چې موږ په ټولنه کې لرو ماشومان دی او د سبا دپاره چې موږ ښه واقعي او خدمتګار انسانان په ټولنه کې تقدیم کړو. دا زموږ مشرانو پورې اړه لري چې څونه موږ دوی ته تربیه ورکړو، څونه دوی ته د دوی دپاره د تعلیم تنویر صاحب د هغه باندې وژغېږ څه نوي پرېکړې سوي دي په نړیواله کچه مننه. باندې تاسې خبر یاست نړیواله کچه هم د ماشومانو د دوی د تحفظ په هکله د دوی د درانه او شاغه کارونه د منې نړیواله ورځ منل سوی دی د ملګرو ملتونو لخوا. او تاسې خبر وئ چې پخوا موږ د کارګر ماشومان نړیوال ورځ درلوده چې هغه ورځ د جون د اول یا لومړۍ نیټې سره سمون درلوده، مګر اوس د ماشومانو د منع شاغه کارونه نړیوال ورځ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې تصویب سوی دی چې د ټولو نړۍ ماشومانو باید دولتونو مذهب دی په دې هکله چې د ماشومانو په وړاندې هغه متضرره کارونه، هغه کارونه چې ماشومانو ته ذهني او جسمي تاوانونه رسېږي د هغوی په مقابل کې دولتونه او نهادونه د ماشومانو د نجات لپاره، د ماشومانو د مسؤلیت لپاره اداینه وکړي. او تاسو خبر یاست چې شاغه کارونه سربیره چې پر ماشومان په وړاندې جسمي او ذهني تاوانونه لري، بلکې ډېری داسې ماشومان د تعلیم څخه د بې برخې دي چې دا یو لوی حق دی چې د ماشوم حق ضایع کیږي. تنویر صاحب د ملګرو ملتونو لخوا څخه چې مثلا په کوچنیانو باندې د درنو کارونو د مخنیوي لپاره نړیواله ورځ ټاکل کیږي، معلومداره خبره د لاملونه به ولري ځکه په کوچنیانو باندې نور زور زیاتی هم کیږي، نور داسې ځینې کړنې هم شته چې هغه کوچنیان ورڅخه ځورېږي. ولې یوازې د کوچنیانو د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره نړیواله ورځ ټاکل کیږي؟ البته تاسې خبر یاست چې ملګري ملتونه په اکثره ماشومانو د دوی په حقوقو کې توجه لري. مثلا د ماشومان نړیوال کنونسیون چې بین المللي سند دی د ماشومانو ټول حقونو ټول هغه موارد چې ماشومان د حفاظت لپاره اړینه ده د ماشومانو د مسؤلینو هغه نهادونو په نښه کړي دي، یعنې دا یو بین المللي سند دی. دا د ماشومانو د ټول حقونو د تفاوض په هکله یو کافي سند بلل کیږي چې د اسلام هم مطابقت لري. خوشبختانه د ټولو بشریت په چوکاټ کې د ماشومانو د حقوقو د تامین لپاره وضع سوی دی. داسې وضع نه دی. په هغه کې هم د ماشومانو یو ماده لري چې 22 ماده
په هغه کنونسیون کې ویل شوی دی چې دولتونه د ماشومانو د شاغه کارونه د مخنیوي په هکله مسؤلیتونه لري. دوی باید د ماشومانو لپاره ځانګړي مقررات تصویب کړي تر څو پورې د ماشومانو پر دوی باندې شاغه کار ونه کړي. یعنې دولتونه په هغه ماده کې هم معذب شوی دی. منتدا نړیواله ورځ په دې حساب دی چې په لوی آباد کې یعنې ټول مملک دنیا په هغه خصوصا هغه مملکتونه چې ماشومان ضرورول کېږي پر ماشومانو شاغه کارونه کېږي، سربیره پر شاغه کارونه نورو ضرورونه کېږي. په هغه په مقابل کې بیا هم د ملګري ملتونو د خپل هغه بشري دندې لري بیا د یو نړیوال ورځ په چوکاټ کې منلي دي چې دا مهمه ده. همداراز زه به غواړم چې دلته ځای لري چې وایم چې د ماشومانو چې په منازعاتو مسالانه کې هم د ملګري ملتونو پریکړلیک شته چې د ماشومانو سوال 1412 پریکړلیک لري چې 2015 کال کې تصویب شوی دی. یعنې دا معنا نه لري چې یوازې پې ورکړي. ملګري ملتونه د ماشومانو په وړاندې چې یو نازنین قشر ده، یو داسې انسانان دی چې ټولنه دوی په سبا دپاره په دوی اړه لري د هغوی د توانمندۍ د افغانستان د جګړې ځپل شوي کوچنیان د ملګرو ملتونو تر څونه تر نظر لاندې دي؟ ځکه په افغانستان کې د شاقه کارونو ترڅنګ کوچنیان جګړې ډېر ځپلي دي. یقینا تاسو خبره چې په MRM یو انګلیسي اصطلاح ده چې د ماشومانو د شاقه دغه د منازعاتو درګیر هغه تقریبا شپږ موارد په دې قطعنامې کې تصویب شوی دی چې د ماشومانو بعد د جنګونو څخه وساتل شي. د جنګ په وخت کې ماشومان متضرر کېږي، وژل کېږي، تبعید کېږي، د دوی مکاتب بندېږي، دوی ته د ساعت لاسرسی نه پیدا کېږي. د دوی په مقابل کې یعنې د دوی هغه تحصیلي مکانونه دوی مسلح قوا ونیسي. یعنې دا موارد ټول په هغه قطعنامې کې ویل شوی دی. او دلته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نماینده یوناما، یونیسف، حقوق بشر، نور نهادونه یو کمیټه لرو د دوی په هکله موږ هم کار کوو. هغه ماشومان چې په منازعات مسلح درګیر کېږي د دوی راپورونه ورکول کېږي. که چیرې دولت خپل د ماشومانو د جذب لپاره غیر قانوني اقدامات وکړي، اوس هم زموږ پولیس په ټول لیست کې دی ځینې وخت راپورونه ورکړل شوی دی. یعنې دا هم جدي په هر کال کې تقریبا په هر څو میاشت کې یو راپور ورکړل کېږي چې دا راپور مستقیما د ملګري ملتونو د معاون هلته مسؤلیت لري چې د هغه جنګ ځپلي هېوادونه هغه مشکلات چې ماشومان په جګړو لري یا د جنګ په اثر کې دوی متضرر کېږي، دولتونه مکلف دی په دې کې اکثر هغه تعزیرات یا هغه معنوي مجازات په توره لیست نیول دي چې دا باید کړي دي. د کوچنیانو په اړه ستاسو فعالیتونه تر کومه حده پورې محدود دي؟ مثلا مسؤلیتونه مو څونه دي؟ یوازې مثلا اوس تاسو د کوچنیانو په اړه ځینې غونډې جوړوئ، ځینې پروګرامونه چې جوړېږي، یوازې دغه ستاسو یا یقینا موږ نه دی. اوس تاسې خبره چې د بشر حقوق خپلواک کمیسیون اولنی فعالیت چې دی نظارت بر رعایت حقوق بشر دی. یعنې دا موږ نظارت د څېړنې او څارنې د ماشومانو د حقوقو د وضعیت کوو. په کندهار کې مو د کوچنیانو وضعیت څېړلی دی؟ ولې نه دی څېړلی؟ موږ د ټولو یتیمخانې چې دی چې ډېر متضرر دی، کودکستانونه چې لري، هغه د زده کړې ځایونه لري، د کار ځایونه، موږ دایم نظارت کوو. دا زموږ هغه بنیادي فعالیت دی. تاسې خبر یاست چې موږ په هر میاشت کې په اطراف کې ځو، په کلي کې ګرځو، هغه ماشومان چې دوی متضرر دي یا د دوی په کورنۍ کې څه وضعیت دی، یا ماشومان څنګه ژوند کوي، یا د اوبه لاسرسی لري، تعلیم تربیې ته لاسرسی لري، د ژوند هغه ضرورتونه چې مناسب ژوند د بشري حق یو حق دی، دا دوی ته رسېږي که نه رسېږي. ولې تنویر صاحب تاسو وایاست چې موږ په کلو په ولسوالیو باندې ګرځو، د کوچنیانو حالت معلوموو. په خاکریزو شاولي کوټ کې د کوچنیانو حالت څنګه دی؟ بلې د خاکریزو شاولي کوټ خو زه نه تللی، مګر په پنجایي ولسوالۍ کې، په دند ولسوالۍ کې، په ژرۍ ولسوالۍ کې، په سپین بولدک ولسوالۍ کې، یعنې د دامان ولسوالۍ کې، په ارغنده ولسوالۍ کې دا زموږ څېړنه هغه ځای چې امنیتي مسؤلیت هسته زه تللی یم. یعنې دوی حتی ما اوس پېژني په ټولو ځایو کې زموږ همکاران شته. موږ یو ناظر ساوي لرو، که نه بیا ما زه په خپله ځم. یعنې د ماشومانو د وضعیت څخه موږ دایم د یو فورمه په چوکاټ کې چې ټول معیارونه هغه مشکلات چې ماشومان لري هغه بررسي کېږي. بیا په هر میاشت کې موږ دوی راپور ورکوو. بالاخره په کلنۍ راپور کې د ماشومانو د حقوقو د وضعیت، مشکلات او ستونزې د دوی د وضعیت څخه راپور ورکول کېږي. دا راپور په کال کې هغه خپرېږي او دا اوس هم موږ لرو په دفتر کې. بیا راپور بیا بالاخره حکومت ته ورکول کېږي، پارلمان ته ورکول کېږي، نور بین المللي لحاظونه موږ ورکوو چې دا خلک خبر شي چې ماشومان په کومه ستونزې مواجه دي، د دوی د بشري حقوقو څونه لاسرسی لري. په عموم کې د کندهار د کوچنیانو وضعیت به راته ووایاست تنویر صاحب، هغه که د ولسوالۍ تاسې خبره چې په ښه حالت کې دي که په ستونزه کې دي؟ یعنې داسې دی چې موږ نه وایو د ماشوم د خپل کورنۍ یو جز دی. که چیرې د کورنۍ وضعیت سامي، اقتصاد سامي، کار سامي، روزګار سامي، دوی امکانات د اقتصادي لري، د معیشت امکانات
امکانات لري. خو تاسو خبر یاست چې دا د تعلیم او ذوق او علاقمندي اوس خوشبختانه په کندهار کې زیات شوی دی. حتی ځینې ولسوالیګانې چې په زابل کې چې زموږ تر پوشش لاندې دی، ته باور وکړه یو د ارغنداب جنګ راغلی و د خپل اولادو د مکتب دپاره. دا زما دپاره یو لوی زیری و چې د خلکو اوس د خپل ماشومانو د راتلونکي دپاره دوی ډېره علاقمندي لري، احساس مسؤلیت کوي چې دوی تعلیم وکړي. یعنې دا دی چې تعلیم ذوق او شوق او علاقمندي زیات دی. او تاسو په دې شهر کې وګورئ، مګر زموږ هدف نه دی چې یوازې د شهر مکاتب فعال وي، مدارس فعال وي، کودکستانونه فعال وي، یتیمخانه فعال وي. دا د ماشومانو حقوق په ټولو کې دی. باد بریګ هم فعال وي، په ارغستان کې هم فعال وي، په معروف کې هم فعال وي. یعنې زموږ د حقوقو داسې نه ده چې محدودیت لري، مګر مشکل په جنګ کې دی، مشکل د دولت په لاسرسي کې دی. اته ما په خپل د جناب تنویر صاحب کله چې تاسو د زابل، روزګان، هلمند، کندهار او یا هم د بلې سیمې د کوچنیانو چغه واورئ او د دې ستونزه درک کړئ، ګټه به دوی ته څه وي؟ یا ګټه په دې معنا ده چې هر خبره، هر کوشش، هر تلاش یو نتیجه لري. یعنې ما په خپل یوازې د زابلو چې زموږ تر پوشش لاندې دی، د هلمند د روزګان په موږ اړه نه لري. پخوا زموږ تر سایې در پوشش لاندې وو، موږ مستقیما د دوی څخه مسؤلیتونه یعنې اوس هغه ستاسو د هغه زموږ مسؤلیت بهر دی، ځکه چې د ولایتي دفترونه لرو، هلته دوی په خپل تشکیل کې مسؤلیتونه لري. یعنې د چا موږ مداخله نه کوو. منتها هر ماشوم چې د هر ځای د قندهار په سایه کې راسي، د هغوی په مقابل کې موږ مسؤلیتونه لرو. داسې معنا نه لري چې دوی بې ځایه کېږي، راځي د جنګ د امله د روزګان څخه یا د هلمند تقریبا اکثره ماشومان د کور څخه راځي، بې ځایه کېږي، د حساب د خشونت یا د تاریخوالي. بېرته موږ دوی ته کوشش کوو چې د دوی مسؤلیت آینده دپاره، یعنې د دوی مشکل پیش نه شي. یعنې ماشومانو که چیرې خارجي ماشوم زموږ په کندهار په سایه کې راسي، د هغوی په مقابل کې د بشر حقوقو په چوکاټ کې موږ مسؤلیتونه لرو. هدف دا دی چې موږ ماشومان زموږ هغه یو خو هغه دی زموږ په الیات د نظارت وضعیت دی، او ځینې وخت خاص مشکلات چې ماشومان لري، خاص واقعات لري. یعنې تاسو باور وکړئ په دې سږ کال کې تر لسو ډېر واقعات د کامن عمر ماشومانو د ازدواج و چې هغوی موږ یعنې زموږ په میانجګري کې حل شوی دی، ماشوم نجات ورکړل شوی دی. دا مشکلات شته. د درنو کارونو د درنو کارونو تاسو خبر وي چې پروسږ کال موږ یو تحقیق ملي په کار کې واچول چې تاسو په جریان کې وي. هغه تحقیق ملي زموږ په دفتر کې دایر شو، جلسه عمومي استماعي درلوده، د ټولو نهادونو په شمول د مقام ولایت حضور درلوده چې دا یو لوی څېړنه وه. دا څېړنه د افغانستان په تقریبا 40 ولایتونو بررسي شو چې ماشومان کوم شاغه کارونه کوي، علت څه شی دی، د حل لارې څه شي دي، یا هغه شاغه کارونه چې ډېر مضر دی، هغه ډېر خطرناک دی، هغه موږ بررسي کړي دي. چې اوس تاسو زما نه پوښتنه وکړي، زه خبر یم چې کوم کار ډېر متضرر دی، څومره درجات لري. لومړی دغه راته ووایاست تنویر صاحب، څو قضیې مو ثبت کړي دي، وروسته به پر دې وژغږئ چې کوم کارونه قضیې خو داسې ده چې ماشومانو د شاغه کارونه خو ډېرې قضیې لري. موږ تقریبا تر 100 قضیې چې د دوی د فورمه بررسي شوی دی موږ لرو. د ماشومانو چې د دوی د هغه د تعلیم څخه بې برخې دي، هغه ماشومان چې اکثر کار کوي، هغوی د اوبه د چوشنګ هغه لرې دی، هغوی ته سم اوبه نه رسېږي، د دوی سرپانه په کرایي کورو کې ژوند کوي، سم ژوند نه لري. خصوصا په سپین بولدک ولسوالۍ کې اکثر مهاجر د بل ځای راغلي دي. مثلا په کندهار کې داسې مشکلات موږ لرو، د اوبو دا د ماشومانو یو حق دی، مکتب ته لاسرسی دوی نه لري، هغه مسون شرایط د ژوند. کله چې یو کورنۍ مثلا اقتصادي ستونزې ولري او هغه په د څښلو دپاره اوبه ونه لري، د خوراک دپاره شی ونه لري، مجبوره دي چې کوچنی بحث دی اوبه به راوړي. مثلا د دې دپاره حل لاره څه کېدلی شي؟ حل لاره داسې ده چې اوس په ټوله دنیا کې دولتونه، نهادونه، اخلاقي، انساني اخلاقي، دا ټول اړخونه شته. یوازې د ماشوم کورنۍ مسؤلیت نه لري. اگر چې موږ د حقوقي لحاظ کې، د شرعي لحاظ کې اول والدین مکلف بولو، ځکه ماشوم د خپل نفقه د بل چا نفقه هېڅ مسؤلیت نشته د ماشوم دپاره. دا په شریعت په چوکاټ کې دا مسله شته. زموږ په نافذه قوانینو کې دا موضوع شوی دی. همداراز د بین المللي اسنادو کې ماشوم د کار کول، شاغه کار کول د دوی دپاره منع ده. یعنې زموږ په جزای کود جزای عمومي کې چې اوس تصویب شوی دی، هغه بیخي جرم ګڼل شوی دی. د 30 تر 40 زره پورې که چیرې یو ماشوم د شاغه کارونه چې د ځمکې لاندې دی یا د شپې لخوا کار کوي یا په مسافرت کې د کار لپاره استول کېږي، په هغه موارد کې د نفر بعد شکایت موجود وي، دا بیخي تعقیب عدلي کېږي. دا چا چې والدین یې پرده یاروي. یعنې هدف دا ده چې تضمین حقوقي موجوده ده. زه په دې عقیده یم چې دولتونه تدابیر لري. موږ دولت هم د بین المللي نهادونو په همکاري کې باید تدابیر ونیسي، ځکه یونیسف
هغه صندوق واجد د ماشومانو په چوکات کې په ټوله نړۍ کار کوي. د دوی حضور زموږ په حوزه کې هم فعال حضور لري. یونیسف سپچل درین چې یو اخلاقي د څو ممالکو د ماشومانو د مسؤلیت کار کوي، نه د کانادا او سویډن او دنمارک دی چې تاسو خبر یاست د هغوی سره زموږ همکاران یاست. اکثر هغه ماشومان چې دوی د تعلیم څخه بې برخې دي د هغوی سره الحاقي کورسونه دوی د معارف سره همکاري کوي. په کندهار کې په کوچنیانو باندې کوم درانه کارونه کېږي چې هغه تاسو ښه نه بولئ؟ ډېر درانه کارونه هغه ماشومان چې په خښتو او په ګچ خانو کې دوی کار کوي، ځکه هغه ډېر مضر دی زموږ لپاره. هغه ماشومان چې په خاردي په ماشینونو کې د ترمیم دوی کار کوي چې درانه هغه شیان پورته کوي کښته کوي، د هغوی لپاره دا ډېر مضر کار دی. هغه ماشومان چې چیرې د هغه فابریکه چې کیمیاوي مسایل په هغه ولري دا د ماشومان لپاره ډېر مضر کار دی. بیا هغه ماشومان چې دوی په وتالو کې شاید چې کار وکړي 24 ساعتونه د هغوی شخصیت دوی ته ځغاسته ورکول، د درانه کارونه پر دوی باندې کول، یعنې د دوی مسؤلیت هم د شپې لخوا یو غیر حالت دی چې موږ د پولیسو دائما تقاضا کړې دي چې دغه ماشومان چې په وتلو کې دوی هغه د مجبوریت څخه کار کوي یا شاګرد دی د هغوی باید دوی پلټنه ولري چې د شپې لخوا دوی څه کوي، چیرې بیدېږي، آیا مسؤلیت لري، د دوی عزت نفس ساتل کېږي که نه ساتل کېږي. او ځینې ماشومان دی چې دوی پخوا په غټو موټرونو کې ډرایوري هغه کول کلینر و نه، د هغوی دپاره هم یو ستونزمن دی. نور هغه کارونه چې د وخت ټایم هغه ټول خو هغه د شاګه کار په چوکات کې راځي، مګر هغه کارونه چې اوس ما یادونه وکړ ډېر خطرناک کار دی. بله کمې ستونزې ډېرې جدي دي د کوچنیانو په وړاندې چې هغه باید جدي مخنیوی وشي. ځینې خو تاسو دغه یادې کړلې چې مثلا دا په شاکه کارونو کې راځي د ماشومانو په وړاندې یا د کوچنیانو په وړاندې کوم خطرونه چې تاسو ډېر احساسوئ هغه کوم دي؟ خطرونه په دې حساب دی چې ماشومان چې کار کوي مثلا په خاردي په ماشینونو کې غټ ماشینان پورته کوي کښته کوي، د هغوی دپاره په لمر کې په تایم معین کې انحصار په 6 بجې راځي ماښام تر 8 بجې دوی کار کوي. آیا دا یو ستونزمن کار نه دی؟ هم د ماشوم د جسمي توانایي بار دی، هم د دوی هغه محیط چې دوی کار کوي هغه سالم محیط نه دی. لاملونه یې تاسو معلوم کړي نه دي چې لاملونه څه دي؟ اقتصادي مشکلات یو خو د فقر دی، د کورنۍ فقر دی، د دوی د والدینو بیکاري ده، بالاخره د جنگ لوی مصیبت جنگ دی چې دوی د خپل اکثره ځایونو چې دوی کار کوي اکثره د ولسوالیګانو ده یا د بل ولایت راځي، ځکه دوی بیکاري کېږي یا د وچکالي یا د جنگ له امله. یعنې د دوی کورنۍ داسې یو حالت لري چې ډېر په بد حالت کې دی. که چیرې دا جنگ اول مصیبت هغه لوی مشکل چې موږ لرو، ځکه هغه فرصتونه چې موږ باید پیدا کړو هغه نشته. مثلا تاسو خبره یوازې دولت مکلف نه دی چې کار پیدا کړي، بلکې خصوصي سکتور هم که چیرې امنیت وي، سرمایه ګذاري وشي، د ټولو دپاره کار پیدا کېږي. که چیرې د غټانو مشرانو کار پیدا شي ماشوم ته څه ضرورت دی چې د کار وکړي؟ مشکل په دې کې دی چې یو هغه د جنګ بې امنیتي، د سرمایه ګذاري، عدم اعتماد چې اوس پیدا شوی دی، محدودیت د امنیت په حساب، بالاخره د ځینې داسې هم کورنۍ شته چې د خپل اولاد مصروفیت نشته. یعنې مسؤلیت په دې معنی چې د تعلیم تربیې اساسي نه لري، دوی هم بېسواده دي، د دوی د حقوق په هکله دوی آګاهي نه لري. په دې عقیده ده خیر دی په کور کې نیک شي واته په یو بل ځای کې دوی کار وکړي، خیر دی چې څونه کم راځي پروا نه کوي. منته د دوی د ضرر دپاره، د دوی د آینده د سرنوشت دپاره دوی بېغوري کوي. دا هم یو لوی عامل دی. یو شی چې باید پام ورته وشي ستاسو په فکر باید دغسې نه دی، مثلا که مهاجر راځي که یا هم دلته داخلي بې ځایه شوي کورنۍ دي، لومړی باید د دغه کورنۍ ژوند او اقتصادي حالت ته پام وشي چې تر څو د دې کوچنیان وژغورل شي. بله یقینا ډېر مهم دی. په دې معنی دی چې اوس تاسو خبره چې نرسي اداره کار کوي، یو بشردوستانه اداره ده، ډېر خوشبختي ځای و چې اکثر مهاجر کوچنیان چې راغی د دوی لپاره مکاتب هغه د تعلیم تربیې زمینه برابر کړي. مثلا OHW چې خیریه مؤسسه دی، د یونیسیار د مهاجر اداره په چوکات کې فاند ورکوي، د هغوی بېوزله کورنۍ ته دوی کار کوي، دوی داسې دوی ته امکانات ورکوي چې دوی په خپل پښو کې ودرېږي. دا ښه پلان دی چې دوی هر یو د دوی په اندازه چې دوی کولی شي چې خرید فروش وکړي یا مثلا خیاطي وکړي، دغه د ښځو په هکله هغه نورو هغه د نارینه دپاره کارچي ورکوي نه، بیا دوی تعقیبوي که آیا دا کار نتیجه ورکوي که نه کوي. دا ښه خبره ده. منتها دا وضعیت دونې مشکلات چې موږ لرو په دې کې بسنده نه کوي. دا لوی مشکل لرو، موږ معلولین لرو، هغه د معلولینو والدینو یو مشکل لري، هغه کورنۍ چې دوی محتاج دي والدینو، هغه ماشومان مجبور کار وکړي په کار کس دی. دا یو عامل نه لري. هغه کورنۍ چې دوی محتاج دي دوی خو والدین کار نه کوي، مجبور دي د ماشومانو په سر کې کار کوي او ګدایي وکړي، چې ګدایي هم د ماشومانو دپاره یو لوی ستونزه ده. او زه په دې کې ډېر متاثر یم چې ګدایي د ماشومانو د شاګه کارونه یو وخت بلل کېږي. د ګدایي د مخنیوي دپاره څوک مسؤلیت لري؟ د ګدایي دپاره تاسو خبره چې په پخوانی قانون کې هم جزا قانون کې دا جرم و، په هغې کې ما مکتوب ولیکل
محترم قمندانۍ ته څارنوالۍ ته حتی په حساب د امنیت ملي واستول سو هغه ماشومان چې دوی خاص ګدایګر ورفعي ګدایګر مافیایي ګدایګر د دوی څخه استفاده کوي د دوی اولادونه خو نه دي ته باور وکړه د دوی عکس مو واخیست په مکتوب سره نظام کړ څو پلا موږ د امیر صاحب جنایي غوښتنه وکړه چې دا مجرمین ونیسي دا خو جرم دی مګر متاسف دي کوي چې زموږ هغه ادارات خپل مسؤلیتونه ادا نه کوي دا اول خو دا یو عمل چې جرمي سو لیو قضایي ارګانونه په دې کې باید ګام واقعي یعنی خپل وظایف ادا کړي یعنی موږ خو راپور ورکوو چې دا مسایل داسې مشکلات شته حتی زه په دې قدم پخوا د امیر صاحب کرزی حکم صادر کړی و چې د ګدایانو اصلي و عرفي و مافیایي باید تثبیت شي هغه د داخلي ارګانونو دوی تثبیت کړي هغه کسان چې د ډېرې مجبوریت لري چاره نشته معذور لري هغوی ته کار پیدا کړي هغه کسان چې عرفي دی ماهر دی مافیایي کړی دی هغوی باید په زندانونو کې واچول شي خو متاسفانه دا موضوع عملي نه سو ما بار ویلي دي چې د هغه قوانین چې وضع کېږي یوازې د مرکزي دولت وظیفه نه ده هغه نهادونه چې موږ په مالات کې لرو دوی باید خپل وظیفه ادا کړي د قانون پلي کړي ځکه چې قانون تطبیق نه سو بالاخره داسې یو مشکلات مخامخ کېږي جګړې اغېز دی په افغانستان کې که نور لاملونه هم دي بلې د جګړې اغېز دی د جګړې هغه د جنګ لوی عامل دی لوی مصیبت چې په افغانستان کې موږ د کورنۍ بدبختي د ماشومانو بدبختي د ماشومانو لاسرسي اخیسته بیا دوم د افغانستان د هغه ظرافت د تعلیم تربیت ما یو ورځ د جناب پیوستون ملاقات درلوده چې دا ولې داسې اکثر مکاتب هغه د ابتدایي دی دا چې هلکانو په ایجاب کوي چې د 12 بعد فارغ شي په شپږم داخلي چې بالاخره خلک شکایت درلوده پنجوي چې بالا نسته درجه نسته مکتب تشکیل نه لري بالاخره په کور کې کښینی دا یو لوی مشکل دی بالاخره جناب پیوستون صاحب ماته ویل چې د اولاد د ماشومانو د دوی د تعلیم تربیه د مکتب د تقریبا د 3.5 ماشومان اوس موږ په تشکیل کې معلمین نه لرو یعنی د دولت ظرفیت هم ضعیف دی متاسفانه یعنی د ضرب د ظرفیت د جلب لپاره هغه معیاري تعلیم تربیه چې معلم ولري صنف ولري هغه مسؤل محیط لري کتاب او قلم او کتابچه هغه شیان چې د تعلیم په چوکاټ کې اړین دي هغه باید ولري د دولت ناتواني پر اوس پورې امسته هغه دولت تاسو وایي مثلا په خپل کارونو کې ضعیف دی او ضعیف په دې معنی چې دوی واس نه رسیږي واس په دې معنی نه چې اوس هم په خپل وایي چې نیمایي مکاتب تعمیر نه لري دا د دولت تاسو کارونه څنګه دي خپل په مسؤلیت کې برلاسي اس خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړی هغه داسې چې زموږ مسؤلیت خو موږ یو تفتیش اداره یو چې داسې مثال روشن ورکوم ځکه اکثر کسان نه پوهېږي او تفتیش وزارت اداره څه کوي تفتیشي بررسي کوي څېړنې کوي مشکلات بررسي کوي او بیا هم موږ د دوی په څنګ کې باور وکړو هغه کار موږ پرېږدو ځینې وخت د دولت د ځینې ادارات عملي کار کوو په دې حساب موږ اګۍ ورکوو د حقوقو دپاره ځینې موضوعات منازعات مشکلات چې ماشومان لري رسیدګي کوو بررسي کوو عدلي او قضایي ارګانونو هغه تقدیموو یا ارسال کوو یا مثلا په میانجیګري کې په دفتر کې باور وکړ ساش کال تر 10 قضیه د ماشومانو د وادونو کامور واده ما هغه کړی دي حل کړی دي چې دا مسله ډېر مهم ده دا چې موږ کار نه دی مګر موږ په پوهېږو چې موږ عدلي او قضایي ارګانونه واسطه د دوی اګۍ هم دلته نشته خپل هغه هم نه پېژني مګر که چیرې په میانجیګري کې هر څه موږ ډېر خوشحال یو حتی ځینې موضوعات زه په هغه کې اشرفي مدرسې کې استوم ځکه هغه لارې ډېره لنډه ده هغه مشکلات به حل شي یعنې خلک په دې معنا ده چې موږ هم یعنې هغه فضا چې باید موجوده وه د ماشومانو د مشکل لپاره هررخیزه پکار دی تنویر صاحب کله چې مثلا تاسو په بازار کې تېرېږئ په مستریخانه کې شاګردان وینئ د خرادۍ په دوکان کې کوم عمره کوچنیان وینئ هغه درانه کارونه کوي یا هم کله د یو ولسوالۍ څخه داسې تصویرونه تاسو ته رارسېږي چې یو کوچنی په ماینونو کې الوزول سوی دی پرې بدن یې پروت دی دغه تصویرونه ویني یا هم ماشوم د جنسي ځورونې سره مخ کېږي د دغه ماشوم چغه تاسو تر څونه حده پورې رسولې ده تاسو باور وکړه هم په مطبوعات کې هم زموږ دفتر مرکزي دی هغه ټولو هغوی پولیس ته ورکول یعنې زه اکثر په هر میاشت کې یو پلا د اکادمي پولیس کې موږ جلسات دایره د ماشومان ځکه د دوی مسؤلیت د دوی امنیت د ماینو د ایښودلو په حساب ځکه هغه ماین ما ولا یو مقاله لیکلې ده چې دا ماین باید جرم ګڼل شي ماین یو لوی غمیزه ده دا ایجابي ماین خو دی جرم نه ماین خو جرم نه هغه کسان چې تولیدوي باید مجازات شي هغه کسان چې شکوي مجازات شي یعنې زه په دې عقیده یم او زه ستاسې ما مقاله لیکلې دي په دفتر مرکزي چې د ماین د دنیا په سطح کې باید ملګري ملتونه هغه کسان چې ماین تولیدوي د بشري جرم په نامه باید وپېژندل شي هغه کسان چې یږدي باید محاکمه شي که واقع
واقع پیښیږي که نه واقع پیښیږي ځکه چې دا یو لوی هغه دی دښمن دی پټ دښمن دی خصوصا کوم کسان ډېر قرباني کېږي ماشومان قرباني کېږي په دې سبب چې ماشوم معلومات نه لري تجربه د ژوند نه لري مثلا په دکانونو کې شاګردان دي یا په هوټلونو کې شاګردان دي درانه کارونه په دې باندې کېږي هلته د دوی سره چلند څنګه دی یعنې چلند داسې دی چې زه د ښه خبره دې وکړ زما په زړه کې دا ډېر مهم سوال دی زه دایم د خپل دوستانو ګرانو والدینو ته زما پیغام دی که ستا مجبوریت لري مشکل لري خپل اولاد شاګردوي آیا ستاسې وجیبه نه ده چې د کارزوی په لور سي چې د ده په سات څه تېرېږي آیا مسؤلیت لري ژوند یې څنګه دی برخورد څنګه دی په ده باندې څنګه څه تېرېږي یعنې داسې واقعات موږ ته راغلي دي چې دا غټان او هغه غټ ماشومان هغه لوی ماشومان ته ځوري هغوی ته ناوړه مطالبه کوي یعنې په دې حساب یو لوی مشکل چې موږ لرو په ټولنې کې دا د والدینو بېغوري د شاګردي په حساب دا مفکوره ډېره بد مفکوره ده چې دوی وایي چې ته ځه پسته کې ستا بیا بالا پسې مه ګرځه یعنې هدف دا دی چې دا ډېر بد فرهنګ دی دا باید خپل د اولاد زما تقاضا دا دی چې هر ځای چې ماشوم د مجبوریت په حساب شاګرد کوي باید والدین مکلف دی چې دوی وګوري وضعیت وګوري شرایط ژوند وګوري ډېره مننه تنویر صاحب همدا راز حتی په چوکات په هغه کې په کودکستانو کې په مکاتبو کې په خصوصي هغه کې مدارس کې باید والدین ورسي د خپل اولاد وګوري چې آیا تعلیم ستا شرایط د زده کړې ستا دا څنګه چې دوی پیسې ورکوي فیس ورکوي ډېر پیسې ورکوي د هغوی نتیجې باید وګوري متاسفانه که دا موضوع ډېر مشکلات لرو ډېره مننه تنویر صاحب کور ودان چې زموږ سره مو ګډون وکړئ سلامات تشکر ژوندي اوسئ درنو لیدونکو ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونه مو تر وروستۍ پورې وکتله تر بلې خپرونې د څخه اجازه غواړو ښه وخت ولرئ د خدای په امان